سورة الحاقة. په دې صورت کې الله د قیامت هیبت بیانوي او د قرآن عظمت پکې بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة الحاقة مکی صورت ته، په دې کې 52 آیتونه دي او 2 په دې کې رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ثابتیدونکې ورځ. ما الحاقة څه د ثابتیدونکې ورځ. وما أدراك ما الحاقة او څه پوه کړی ته چې څه د ثابتیدونکې ورځ. الحاقة دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی او معنی دا د ثابتیدونکې، یعنی دا ورځ یقیني واقع کیدونکې ده. د عربو دا عادت دی چې یو شي عظمت بیانوي نو تپوس یې کوي بیا بیا، لکه الله وایي که نه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. اوس وایي چا چې دغه ورځ نه ده منلې هغوی تباه شوي دي. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. تکذیب کړی سمودیانو او عادیانو په هغه ورځ چې ټنګونکې ده زړونو لره. قارعه هم قیامت ته ویلی کېږي. دې دواړو قومونو سمودیانو او عادیانو اخرت دروغجن ګڼلی و. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بس هر چې سمودیان دي نو هلاک کړی شول په سختې چغې سره. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. او هر چې عادیانو نو هلاک کړی شول په هوا تیزی سره د حد نه تیریدونکي. سخرها عليهم 7 ليال. چلولی و په دوی باندې 8 شپې و8 أيام حسوما او 8 ورځې شپېرې. فترى القوم فيها صرعا. نو ته به وینې قوم لره په هغې کې پړمخې پراته. كأنهم أعجاز نخل خاوية. گویا کې دوی تنې د کجورو دي را پرېوتونکي. فهل ترى لهم من باقية. نو آیا اینې ته هغوی لره یو نفس باقي پاتې کېدونکې څوک هم پکې لیدلی دی؟ الله وایي وجاء فرعون ومن قبله. او راغلی و فرعون او هغه څوک چې مخکې و د ده نه. والمؤتفکات بالخاطئه. او هغه کلي چې الټه کړی شوي دي په غټې ګناه سره. لوی لوی ګناهونه دوی کړي. فرعون او دغه ملګرو مخکیني هغه کلي چې الله الټه کړي دي عذابونه یې پرې راوستي. فعصوا رسول ربهم. نو نافرماني وکړه هغوی د رسول د رب خپل. فأخذهم أخذة رابية. نو راونیول الله هغوی په رانیوو اوچتو سره یا په رانیولو سختو سره. إنا لما طغى الماء. یقینا من هر کله چې د حد نه تېرې شوې اوبه. حملناکم فی الجاریه. نو سواره کړئ موږ تاسو په کښتۍ کې. د نوح علیه السلام کښتۍ ته اشاره ده چې کله د اوبه ډېرې شوې که نه الله وایي موږ تاسو سواره کړئ په کښتۍ کې. نو الله خو زموږ مشران سواره کړي دي. مشران داسې دي لکه موږ چې سواره شوي وو. لنجعلها لکم تذکره. د دې دپاره چې وګرځو دا کښتۍ تاسو لره نصیحت. وتعیها اذن واعیه. او یاد کړي دې لره غوږونه یادونکي چې کله به تاسو دې کښتۍ ته ګورئ تاسو ته به نوح علیه السلام رایدیږي، د هغه د قومه واقعه به ته رایدیږي. نو اوس د آخرت او د قیامت تفصیل الله بیانوي. فاذا نفخ في الصور. نو کله چې پوکې وکړی شي په شپېلۍ کې نفخة واحده پوکې یو. وحملت الأرض والجبال. او پورته به کړی شي ځمکه او غرونه. فدكتا دكة واحدة. نو مات را مات بشي يوزل. فيومئذ وقعت الواقعة. نو په دغه ورځ به واقع شي واقع کیدونکې ورځ.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية او بچوي اسمان نو دا په دغه ورځ کمزوري دا مضبوط اسمان به کمزوري شي والملك على أرجائها أو ملائك بطرفون دا اسمان باندي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية او پورتکی با عرش دربستا دا پاس دا دوینا پا دا غورز اتا ملائکو بدا اللہ عرش نولی يومئذ تعرضون فدا غورز با پیش کری شیطا سوالاتا لا تخفى منكم خافية نشی با پتی دیستا سنیو نفس پتی دن کے یو معنی دادا چی تاسو کی بسوک نشی پتی دے او بل دا چی ستاسو پا اعمالو کی یو عمل با نشی پتی دے هر سب اللہ تخکاری نو دو قسم ڈلی دی بیا آغا چی عمل نامو تا بخیل اسمی لوشی او آغا چی عمل نامو تا بگسل اسمی لوشی فأما من اوتی کتابه بیمینه بس هر چی آغا سوک دے چی ورکڑیشی آغا تا عمل ناما دا آغا بخیل اسرار فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه نوي باغراشي والولي عملنا مزما خشال بي إني ظننت أني ملاق حسابيا يقينا ما يقين كوشي زب ملاوي دنكي يمد حساب اخبل سراب زمادا يقين مهنت بكرده فهو في عيشة راضية نديب پجون خوشالکی في جنة عالية فجنة چتکی بی قطوفها دانية غنچکون داغی بنیجدی كلوا واشربوا هنيئا وبويلشي ورتا خوريوسكي بخوشالي سرا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسبب داغي چی تاسو مخی کڑیو عملون پا ورزو تیرو شوکی واما من اوتی کتابه بشمالی او هر جی آغا سوکو واما من اوتی کتابه بشمالی او هر چی آغا سوک چی ورکڑی شو آغا تعمل نام داغا پا کسلاس کی فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا نوي باهي ارمان دي مال رچی نوی را کریشوی ما تعملنا مزما ولم ادري ما حسابيا او نپویدم چی سبی حساب زما يا ليتها كانت القاضية هاي افسوس دي چی وی دا مرگ فیصله کون کے مال را بچی دی مرگ سره ختم شوی بیا نه را پاسی دلی پا دویم پیر دا جون نوی ما اغنا عنی مالیه هیس فایده نکڑا ما تمال زما هلك عني سلطانيه تباشو زمان طاقت زما خذوه فغلوه وني سيدين توقن ورواچوي دتا الله بوي ثم الجحيم صلوا بیا جهنم کی داخل کیده ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بیا پا زنزیر کی چی گزون داغی او یا گزدی فاسلكون داخل كيد لرا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يقينا دايما لرب الله باندي چلويدي ولا يحض على طعام المسكين او تيزي نورك ولا فخوراك دمسكين باندي فليس له اليوم هاهنا حميم ننشتي دلرنا نرزدلت مخلص دوست ولا طعام إلا من غسلين او نخوراك مقرد زخمنو دوينو او نوننا لا يأكله إلا الخاطئون نبخر دا مقردير قنانقاران فلا أقسم بما تبصرون بس قسمكم زا
پاغه څه چې تاسو وینئ وما لا تبصرون او پاغه څه چې تاسو وینئ یعنی په ټول مخلوق قسم دی چې تاسو وینئ او تاسو وینئ انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خامخا وینا د رسول عزتمند ده وما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ ایمان راوړئ تاسو د قرآن رښتینوالی اوس بیانوي او دې دپاره الله دا قسمونه وکړو چې دا د عزتمن پیغمبر خبرې دي او دا د شاعرانو خبره خو نه ده ولا بقول کاهن او نه د وینا د ترویتي کاهن یا جادوګر قلیلا ما تذکرون ډیر لږ نصیحت اخلی تاسو تنزیل من رب العالمین نازل شوی دی د طرف د رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاويل او کچرته د جوړې کړې په موږ باندې ولو تقول علينا او کچرته د جوړې کړې په موږ باندې بعض الاقاویل بعض خبرې درو کیدی نشي چې دا پیغمبر دې درو ولی الله وی کده دروغ وي په موږ باندې جوړ کړو نو موږ به ولي دې پرېږدو شو لاخذنا منه باليمين خامخا رانیولی به وې موږ د ده خیلاس ثم لقطعنا منه الوتين بیا به خامخا پرې کړی وې موږ د ده نه رګ د سټ الوتین هغه رګ دی دا دې ملا کې داسې راغلی بره او بیا دې رګ سټ سره تلی داسې په دې چې د انسان و بس ختمي الله وی زه به یې راونیسم او دغه رګ به تیوم تاسې به زما نه بچ هم نه کوي فما منکم من احد عنه حاجزین نو نه به ستاسو نه هیڅ یو تنده د بچ کوونکې وانه لتذکرة للمتقین او یقینا دا قرآن خامخا نصیحت دی د پاره د متقیانو وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او یقینا من خامخا پویگو چی یقینا باستا سن دروغ گنون کی دی حق لرا وإنه لحسرة على الكافرين او یقینا دا خامخا افسوس دی پا کافرانو باندی حسرة على الكافرين کافران با په ایمان پسې بیا ډېر افسوسونه وکړي خو وخت به دې تېري ډېر به ووایي چې یاره ارمان کاش افسوس موږ دا قرآن منلی وی خو بیا به وخت تېري وإنه لحق اليقین او یقینا دا قرآن خامخا حق دی یقیني فسبح باسم ربك العظیم نو پاکي وایه د نوم د رب ستا چې لوی دی